زما پښتو زما څرمن ده دا نورې ژبې د لباس په شانتې دي نه. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، پښتو فلم انډسټري چې نن سبا کوم فلمان د کتونکو دپاره تیاروي، په دې فلمانو کې ځینې فلمان داسې دي چې دا فلمان د پښتنو د کلتور مطابق دي. ډېرو ډایرکټرانو دا کاوش شروع کړی دی، دا کوشش شروع کړی دی چې موږ داسې فلمان ساز کړو چې په هغو فلمانو کې د پښتنو د کلتور مطابق عکس بندي شوي وي او هغه کہانی د پښتنو له کلتور سره مطابقت لري. په دې لړ کې په دې میدان کې شاهد عثمان صاحب او عابد نسیم صاحب ډېر کار کړی دی. اوس دوه فلمان په دا نږدې وخت کې پښتو فلم انډسټري کتونکو ته ورکړو چې د یو فلم نوم و عشق مبارک. زه او محبت او تا مینه بندګي او عشق مبارک، عشق مبارک، عشق مبارک، عشق مبارک. بل فلم و مای لاو. مای لاو د عابد نسیم صاحب په ډایرکشن کې کتونکو ته تیار شو. د مای لاو فلم ساز د پښتو د ژبې یو ډېر مشهوره ګلوکار، یو ډېر مشهوره سندرغاړی ماسټر علي حیدر صاحب و. ماسټر علي حیدر صاحب په خپله دا خبره کوي چې فلم او ډراما دا د ثقافت یوه برخه ده، یعنی د کلتور یوه برخه ده. دا ټولې برخې پر خپل ځای باندې په صحیح طریقه باندې لوبول ډېر ضروري دي. په ژوند کې ساخړېږي نو کافر د شما، نو کافر د شما. ګرانو کتونکو، زما پر څنګ باندې د پښتو له ژبې سره یو ډېر مشهوره سندرغاړی چې د کراچۍ له پښتنو څخه له چا پوښتنه وکړي، هغه به تا ته د دې سندرغاړي نوم لازما نه. د دې سندرغاړي نوم دی ودود تنګیوال. د ودود تنګیوال پر فن او پر ژوند باندې تفصیلي مرکه کول غواړو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې ودود ورور ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم، ستړی مه شه. وعلیکم السلام، مننه عظیم خان صاحب، او ډېر شکریه ادا کوم ستاسو چې تاسو زموږ د غریب خانې ته تشریف راوړو. شاهد عثمان صاحب یو ډایرکټر دی په پښتو فلم انډسټري کې. د عشق مبارک فلم ساز کوي، جوړې کوي. په هغه فلم کې جنگ جګړې دا نه وي. ته څه وایې په پښتو فلمانو کې جنگ جګړې ضروري دي او که نه؟ عظیم خان صاحب، زما ذهن باندې خو داسې یو خبره ده چې یو خو ایکشن خو داسې یو شی دی چې لکه د ماشومانو یو هسې یو ډرامه غونده ده. باقي فلم جوړول چې کوم دی زمونږ خاص کر د پښتنو هغوی له پکار دی چې یو ښه میسیج ورکړي. لازمي نه ده چې جګړې دې پکې وکړي، قلم دې پکې وښایي، یو ښه میسیج دې ورکړي، یو ښه خبره دې وکړي، یو ښه کهاني دې ولیکي. نو زمونږ خو دغه شانتې سوچ دی صاحبه. ستا ذهن څه وایي چې کم موضوعات پکار دي چې په هغو موضوعاتو باندې ډایرکټران او فلم سازان فلم ساز کړي؟ صاحب موضوعات خو داسې څنګه چې ما دا خبره وکړه که نه چې یو ښه میسیج ورکړي، یو ښه کهاني ولیکي، هغه ته هغې خپل یو سوچ باندې چې هغې ته د قوم ته عوام ته څه میسیج میلو شي، څه فایده میلو شي. او که نه چېرته داسې لکه دا ټوپک مونږ ښیو یا مونږ پنسي اوچتې کړو یا چغې او دا، نو د دې مونږ ته هېڅ نه څه میسیج را رسي، نه مونږ ته د دې څه فایده را رسي. نو زمونږ خو دغه سوچ دی چې یو ښه میسیج وي، چې ښه کهاني ولیکلی شي او ښه موضوع باندې ولیکلی شي. فلم او ډراما دا د کلتور برخه ده او که نه ده؟ جی بالکل د کلتور برخه ده، خو چې په هغه شانتې استعمال وشي چې څنګه د پښتو کلتور دی یا د بلې ژبې یو کلتور دی چې په هغه سیسټم باندې وچلېږي، نو بالکل د کلتور برخه ده. او که نه داسې نه نو بیا په دې کې زه څه بیا نشم ویلی. څنګه ګانا پکې پکچرایز کول پکار دي چې هغه ګانا په کلونو کلونو باندې پښتانه خوښوي؟ صاحب د پښتو فلمونه که تاسو خیال کړي مخکینی چې کومې ګانې وې، نو د هغې هغه شانتې شاعران هم وو، درانه شاعران وو، او هغه شانتې د هغې اداکاران هم درانه وو. هغوی به چې یو غزل یا یو لوبه یا یو ګانه ولیکله، سندره به ولیکله، نو هغه به ډېره درنه وه، هغه به سدابهار وه.
نو تر ننه پورې هغه مونږ لکه خیال محمد صاحب وګوره، ګلنار بیګم او دا نور کم زاړه فنکاران چې د هغې غانې چې اوس هم مونږ اورو په مونږ باندې خلک یې هغې وجه دا ده صاحبه چې هغې شاعري هم ښه وه او خلک یې هم درانه او اداکاري هم ښه وه. عشق تکلیفونه دي، عشق واړه دردونه دي، عشق تکلیفونه دي، عشق واړه دردونه دي. ته په خپله یو بهترینه نامتو مشهوره سندرغاړی د سنګینګ د فیلډ ته کله راغې، ولې راغې؟ صاحبه زه خو 2004 یا 5 کې راغلم او هسې د شوق نه رالم، بس شوق مې و دې سره او نور څه داسې څه دغه نه و ماته چې ګینې زما دې ته نه څه ضرورت و، بس د شوق مسلې دي او شوق دې ځای ته راورسولو. تا به پښتنو دپاره ډېرې سندرې ویلې وي، داسې سندره چې ستا هم خوښوي د پښتنو هم خوښوي او ته د هغې سندرې په وجه باندې ایټ شوی. په 2012 کې زما خیال دی چې ما یو ریکارډینګ کړی و او زما د دواړو سترګو توره یو ټپې ما کړې وې چې هغه ټپې ډېرې زیاتې مشهورې شوې او ډېرې زیاتې وچلېدې، په هغې باندې زه هم خلکو ډېر وپېژندم. او بل هغه ټپې داسې وې چې هغه لکه زنانه م اورېدې شوې، هغه مشر سړي م اورېدې شوې، ماشومان م اورېدې شوې. نو زما د دواړو سترګو توره داسې یو ایټم و زما په 2010 یا 12 کې ما ریکارډ کړو غالبا، نو هغه زما ډېر زیات مشهور شو. کې د موسیقۍ په دې دنیا کې د استاد څوک شته او که نه؟ جی بالکل، زما استاد چې کوم دی د بنو شفیق الرحمان نوم یې دی، عرف چوټا باندې مشهور و او زما استاد و ډېر قابل سړی دی، ډېر احترام زه دغه کوم، ډېر زیات قابل سړی دی. د ودود سندرغاړي سره پر طبله باندې ګلزمان ناست دی، رباب باندې زردل استاد ناست دی. د ګلزمان له طبلې، د زردل له ربابه او د ودود له موسیقۍ څخه خوند واخلئ. زما مینه د پښتو د قام سره ده، هغه نه یو چې مو مینه جام سره ده. راځه یو شی پښتنو چې سره یو شو، کامیابی زمون د هر یو ګام سره ده. زه یاسر به د هغو خلکو نظر شم چې مینه د پښتو کلام سره ده. وخت بدل شو که دا زه لاړم بدل شم، وخت بدل شو که دا زه لاړم بدل شم، چې ټپه شوم سندره شوم غزل شوم، چې ټپه شوم سندره شوم غزل شوم. وخت بدل شو که دا زه لاړم بدل شوم، چې ټپه شوم سندره شوم غزل شوم، چې ټپه شوم سندره شوم غزل. پوهېدم چې څه سود او زیان مې نه و، پوهېدم چې څه سود او زیان مې نه و، پوهېدم چې څه سود او زیان مې نه و، پوهېدم چې څه سود او زیان مې نه و. یارانه کې چې دا ستا په یارۍ غل شوم،
یارانه کې چې داستا په یارۍ غل شم چې ټپ شوم سندره شوم غزل شوم چې ټپ شوم سندره شوم غزل. کور کلی دی چېرته دی؟ جی زه د چارسدې ما د تنګي او ودود تنګیوال ما ته ځکه و چې زما نوم خو عبدالودود دی خپل ودود تنګیوال باندې مشهور یم. تنګي زمونږ کلی دی چارسده. د کراچۍ د غټ ښار ته کله راغی او ولې راغی؟ کراچۍ ښار ته په 1996 کې غالبا چې موږ راغلي وو او هسې بس هېڅ هم نه مجبوري الحمدلله نه دا څه دغه خو بس هسې راغلي وو کراچۍ ته. کراچۍ هم خوښه ده. ډیره مننه کور د ودانس. ګرانو کتونکو دا و د پښتو د ژبې سندرغاړی ودود چې د ده پر ژوند او پر فن هم له تاسو سره تفصیلي خبرې اترې وکړي. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارل یاسته. د خدای په امان.